د مسلم شریف حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائی لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. تاسو د یو بل سره حسد مکوي، د یو بل سره بغض مکوي، یو بل تا شاګردور سره تعلقات مختموي. سمانا دا یعنی یو بل سره غیبت مکوي او ټول مسلمانان د الله جل جلاله بندگان او د یو بل لورونه جوړ شي. مشکا شریف حدیث ته رسول الله مبارک فرمایي ایاکم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. تاسو ځان بچ کړئ د حسد نه، ځکه حسد نیکی داسې خوري لکه څرنګه چې اور لرګي خوري. دغه شان ترمذی شریف کې او مشکا شریف کې بل حدیث ده. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء هي الحالقه لا اقول تحلق شعري ولكن تحلق الدين. پتاسو کې د مخکینی امتونو بیماری سرایت کړي ده. سمانا دا یعنی پټه درکې درغلي ده او هغه بیماری په حسد او بغض ده چې دا خرون کی دا. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او فرمایل زدا نو وایم ما چې دا بیماری وختان خړی بلکې دا د انسان دین خرابي. یعنی حسد او بغض دومره خطرناک خصلتونه دي چې ردی په وجه د انسان دین برباديږي او لکه څنګه چې پتیره چاړه یا په پتر سره وختان د بیخ نه ختميږي، نو هم دغه شان په حسد او بغض سره د انسان دین د جرل نه ختميږي. نسائی شریف کے حدیث تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد. د بندہ پزړه کی ایمان او حسد دا نه جمع کیږي. دا حسد کون کې چې چا سره حسد کوي که هغه ته الله تعالی سره نعمتونه ور کوي نو دا حاسد ور باندې غمجن کیږي او کو په هغه باندې څه تکلیفونه راځي نو دا ور باندې خوشاليږي. حالان کې په قران کریم کې د حسد مذمت بیان شوی دی. الله جل جلاله فرمایي ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ای دوی د خلق سره په هغه څه باندې حسد کوي کوم چې الله تعالی دوی ته د خپل پزن نه ور کړی دي. ربي کریم چاته مال ورکی، ربي کریم چاته اولاد ورکی او دغه حاسد راولږي او دا ور سره حسد کوي چې ربي کریم دې ته ولي ور کړی دی او ماته ولي نه دی را کړی. یو قسم لا د ربي کریم په تقسیم باندې اعتراض هم دی. دا حسد په حقیقت کې د الله تعالی په فیصله او د هغه په حکمت باندې اعتراض کول دي چې الله تعالی هغه کس ته د نعمت ولي ور کړی دی او ماته ولي نه دی را کړی. حضرت زکریا علیه السلام فرمایي وی الله تعالی فرمایلی دي الحاسد عدو لنعمتي متسخط لقضائي غیر راد بقسمت التي قسمت بين عبادي. حسد کون کې زما د نعمتونو دشمن دی، زما په فیصله باندې ناراض وي، ما چې د بندګانو په منځ کې کوم تقسیم کړي دی په هغه باندې ناراضي نه. دا یو بدبختی ده چې د باری تعالی په تقسیم باندې راضي کېدل نه، د باری تعالی د تقسیم نه مخ اړول، د باری تعالی په تقسیم باندې اعتراض کول دا بل بربادي ده. دا خبر یاد وساتئ د حسد مثال د اور پشانې دی. د اور خاصیت دا دی چې کله دیتا بلسیز لرګي و غیره ملاو شنو هغه سوځي، خو چې کله ورته بلسیز ملاو نشي نو بیا د اور و حصہ خپل بل حساب باندې سوځول شروع کړي تر دې چې دا اور هم ختم شي. هم دغه شان حسد د حسد مثال هم دغه شان دی چې اول خو حاسد دا کوشش کوي چې د بل نعمت واخستل شي او هغه ته ضرر ورسي، خو چې کله په دې کې کامیاب نشي نو بیا په خپل د حسد په اور کې سوځي او دنیا او آخرت دواړه برباد شي. ربي کریم دې موږ د حسد نه وساتي.
وساتي یا ساتي غره ربي کریم چاته اولاد ورکی ربي کریم چاته مال ورکی ربي کریم چاته علم ورکی ربي کریم چاته حسن ورکی ربي کریم یو بل نعمت په انسان باندې وکي د مؤمن خاصیت بداوي د مؤمن هغه علامه بداوي چې دا با په هغه سره د انسان سره حسد نه کوي ربي کریم په تقسیم باندې برازي وسیږي ربي کریم درته کمال درکړي دي راضي وسیګا ربي کریم درته کم اولاد درکړي دي راضي وسیګا ربي کریم درته کم بدن درکړي کم حسن او جمال درکړي دي باقي باندې راضي وسیګا دا د مؤمن علامه ده دا حسد هغه بد خصلت ده چې د حسد د وجنا ډیر کافران شول ډیر بدبخت دنیا نه لړل ډیرو کافرانو ته به حق معلوم شو دا به ورته واضح شولا چې دا یقیني پیغمبر دی خو بیا به هم د حسد په وجه ایمان نه راوړو او د دې ډیر نمونې په خارج کې موجود دي قارون ته معلومه وا چې حضرت موسی علیه السلام د الله تعالی برحق پیغمبر دی خو چې بیا هم ایمان نه راوړو او د دې خلاف سازشونه جوړول نو دا صرف د حسد په وجه نبی کریم علیه السلام د پیغمبرۍ نه مخکې با چې يهود د نور قومونو سره جنگونه کول نو دا دعا به وختلا نسألك بالنبي الذي وعدتنا ان ترسله وبالكتاب الذي تنزله الا تنصرنا یا الله مونږ د اخیری پیغمبر په وسیله باندې سوال کوو کوم چې به ته مونږ ته رالیږي او د هغه اخیری کتاب په وجه درنه سوال کوو چې دوی په هغه باندې را نازلوي چې ته زمونږ مدد وکړي نو الله تعالی به دوی مدد وکړي خو چې کله نبی کریم علیه السلام راغې نو د یهودو خو پیژندلو چې دا اخیری نبی دی خو بیا هم د حسد په وجه انکار وکړو په قران کریم کې د دې بیان شته دی ابو جهل ابو لهب عتبہ شیبا او نور کافرانو ته معلومه وا چې رسول الله علیه السلام مبارک رښتینی پیغمبر دی خو چې بیا هم ایمان نه راوړو نو د حسد او تکبر په وجه باندې دیو بدا ویل د نبی علیه السلام مبارک بارکی چې دا خو یتیم او غریب خلکو نو دته د څنګه پیغمبري میلاو شوی دا مونږ خو د قوم سرداران یو مالداران یو نو مونږ ته ولې پیغمبري میلاو نشولا نو دې حسد په وجه ورته ایمان نصیب نشه بلکې ډیر کافران لکه ابو جهل اخنس وغیرہ دا سی وو چې نبی علیه السلام با چې کړه د شپې په مانځ کې د قران کریم تلاوت کولو نو دی به ورته په پټه باندې غوګ نیولې او خو ورته معلومه وا چې دا یقیني پیغمبر دی خو د حسد په وجه باندې ایمان نه راوړو دای بدبختی وکنه دا ټول د حسد وجه وا چې حسد نه د پیغمبر علیه السلام مبارک سره رب کریم په فضل کړي وي احسان په کړي وي چې ایمان دې ورته ور کړي وي خو چې کله رب کریم په فضل ونکو او احسان په ونکو نو د حسد په وجه باندې دنیا او آخرت دواړه برباد شو ته وګوره په مقدس مکه باندې اولنې ګناه د حضرت آدم علی السلام زوی قابل کړي وا چې خپل ورور حابل په ناحق باندې قتل ک او د دې قتلولو سبب هم حسد چې قابل د خپل ورور سره حسد وکړو نه قتل ک حسد کاو حسد د خپل ورور سره حسد کاو نو اورنی ګناه ترنه وشول چې هغه قتلو زکه یو شاعر وای کل العداوه قد يرجى ازالتها الا عداوه من عاداك من حسد د هر دشمنی ختمېدل امید شتا مرګ کوم دشمنی چې د حسد په وجه پیدا شي وي نو دې د ختمېدل امید نشته دی عبد الحمید رحمت الله علیه فرمایي وي الحسود من الهم كساق السم فإن سرا سمه زال عنه غمه کوم کچ د حسد په وجه غمجن وي د دې مثال د کس پشان دی چې هغه په بل چا باندې زهر اسکی پس کړه زهر اثر وکړي او هغه کس پر مړ شي نو دې غم ختم شي هم دغه شان د حسد کون کې غم هله ختميږي دې بل کس نعمت ختم شي ځکه زمون دي ادب کتابونه لیکلي دي الحسد قصدا الحديد لا يزال حتى ياكله د حسد چې د پشان د زنګ د وسپ
وسپنې دی تر څو پورې چې د حسد د انسان خوړلې نه وي نو دغه پورې د انسان نه پریدي تر څو پورې چې دغه زنګ دغه وسپنه ختمه کړي نه وي نو دغه وسپنه تر هغې پورې دا نه پریدي رب کریم دې موږ د حسد نه وساتي دا ډېره بد مرض دی ورې ښه چې رب کریم په چا باندې فضل وکړي رب کریم د حسد نه بیا ساتي اوس یو سړی په دې باندې عالم دی چې حسد ګناه ده حسد بد کار دی په دنیا او آخرت کې تاوان دی بربادي ده او بیا هم سره د دې نه چې عالم په دې باندې وي چې حسد کې نقصانات دي پیدې پکې نشته او بیا هم حسد کوي یو قسم نه بله بدبختي ده رب کریم دې موږ د حسد نه وساتي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا فرمایل چې لا اجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد د بنده په زړه کې ایمان او حسد نه جمع کیږي ځان ته څوک مؤمن وایي دا به حسد نه کوي غټه خبره ده د ګوره ها نبی کریم علیه السلام او فرمایل چې ایاکم والحسد فان الحسد یاکل الحسنات کما تاکله النار الحطب تاسو ځان د حسد نه بچ کئ ځکه حسد د نیکی داسې خوري لکه څرنګه چې اور لرګي خوري لرګي نیکیم بربادیږي فائدہ پکې نشتا رب کریم دې مونږ د حسد نه وساتي بلا واقعات موجود دي کتابونه ته ډک دي مستقل رسائل په لیکل شوی دي خودم رکاب زمون د فارق کافی شولا چې پیغمبر علی السلام مبارک د حسد نه منع او فرمایله چې ایاکم والحسد ځان د حسد نه بچ کا عظیمه خبره ده غدا کزان ته څوک مؤمن وای ځان ته څوک مسلمان وای دغه یو ټکی ورلکا پیر د رسول الله مبارک چې ایاکم الحسد ځان د حسد نه وساته بس د پیغمبر علی السلام مبارک قول زمونږ د پاره هر څه دي کزان ته څوک مؤمن وای او د پیغمبر علی السلام مبارک قول شریف واوري په هغې باندې به عمل کوي